په نیوزیلینډ کې یو تن چې پر لمونځ کوونکو یې برید کړی و ونیول شو او په عمري بند محکوم شو. سلام، وخت مو پخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د نیوزیلینډ په کرایسټ چرچ ښار کې پر 2 مسجدونو بېرحمانه وحشي بریدګر او د 51 لمونځ کوونکو شاهدانونکی په نه بخښونکي عمري بند محکوم کړل شو. د نیوزیلینډ محکمې هغه بریدګر ته چې تیر کال د مارچ میاشت په 15مه نیټه یې د دغه هیواد په 2 جوماتونو کې خونړیز بریدونه کړي وو نه بخښونکي عمري بند سزا ورکړل شوه. نن د پنجشنبې په ورځ د اګست په 28مه نیټه د نیوزیلینډ محکمې استرالیوي توکمه برنټن ټارنټ ته د عمري بند سزا ورکړل شوه. دا لومړی وار دی چې دغه هیواد کې یوه مجرم ته نه بخښونکي سزا ورکول کیږي. د دې وړاندې د جولای په 4مه نیټه رسنیو خبر ورکړی و چې د نیوزیلینډ د سترې محکمې قاضي کامیرون مینډر پر مسجد ترهګریز برید کوونکی د مرګ په سزا محکوم کړی و. ټاکل شوې وه نوموړی به د اګست په 24مه اعدامېږي، خو اوس یې د عمري بند پرېکړه وشوه. هغه مهال دغه بریدونو نړۍ ښیښه کړې وه چې مجرم برنټ ټارنټ د برید پر مهال په خپله ټنډه کمره نصب کړې وه او په ژوندۍ بڼه یې د فیسبوک له لارې دغه ښیښه کوونکي وژنه وښوده. په دغه برید کې یو 15 لمونځ کوونکي شاهدان او 40 نور ټپیان شول. رسنۍ وایي بریدګر د نورو بریدونو پلان هم درلود، خو هماغه مهال د پولیسو له لوري ونیول شو. د برنټ ټارنټ د محکمې په وروستۍ ورځ د شاهدانو خپل خپلوان هم محکمې ته راغونډ شوي وو چې هر یو یې د خپلو شاهدانو انځورونه پورته کړي وو. د نیوزیلینډ حکومت هماغه مهال د وسلو لرلو په هکله قانون سخت کړ او په وژونکوالو یې بندیز ولګاوه. د دغه هیواد لومړی وزیر یاده پیښه د نیوزیلینډ په تاریخ کې توره ورځ وبلله او د کورنۍ سره یې ژوره خواشیني څرګنده کړه. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.